زمونږ د ملګري محمد قریش اورنګزیب او شاکر د ساحل صاحب یو دوه شعرونه راکړل چې په ځان که د اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي، په ځان که د اور ولګو نو ځان به دې پیدا شي، د ځان نه خبره پتنګان به دې پیدا شي، او منم چې د پچم د رقیبانو باچای ده، منم چې د پچم د رقیبانو باچای ده، خو ما وی قدر نشم نو ګمان به دې پیدا شي. او ای ناوې د وطن، ای ناوې د وطن بڼ د زمرو نه خالي کېږي، یو ځل به دې ډولۍ ته کوجنجان به دې پیدا شي. ملګرو د دې پروګرام اخیری سندرغاړی یو داسې فنکار چې د نن نه څو کاله اګاو د پښتو په موسیقۍ د پښتو په سندرو باندې جمودو په یو ځای ارسه ودرېدلي وو. الله پاک یو داسې سندرغاړی پښتو ژبې له ورکړو، یو داسې موسیقار یې وله ورکړو چې د پښتو غزل، د پښتو نظم، د پښتو سندرې له یو نوی اسلوب ورکړو، یو نوی طرز یې وله ورکړو، او په خصوصي توګه د پښتو ټپه په نوي نوي طرزونو کې هغه ووي د تېرو 40-50 کالو راسې د پښتو ټپه خلکو په یو انداز کې وي. خو دې موسیقار، دې سندرغاړي زمونږ د ډېر عظیم ګلوکار هغې له نوي نوي شکلونه ورکړل او د پښتنو زړونو او ذهنونو ته یې ورکوز کړل. نو ځکه زه دا خبره کوم چې کله د ماسټر علي حیدر نوم راشي نو که پښتانه خپلې ټوپۍ په ښکر کي نو دا به په ځای وي، بې ځایه به نه وي. زه خپل دغه ډېر خوږ او ګران مشر مې هم دی، یار مې هم دی، ملګری مې دی، ورور مې دی، په دې شعرونو راغواړم چې په تا مینېدل سو ځانونه مو هیره کړل، په تا مینېدل سو ځانونه مو هیره کړل، د امن د ښار خلکو فکرونه مو لمبه کړل. او جانانه جانانه چرته موږ له هم تندوله شونډې راوړه، جانانه چرته موږ له هم تندوله شونډې راوړه، موږ څومره ارمانونه ستا د سره صدقه کړل. ډېر په مینه، ډېر په عزت او ډېر په احترام یې راوغواړئ زموږ یار، زموږ ملګری ماسټر علي حیدر، د دې دور د پښتو ژبې ډېر لوی فنکار. دوستانو کوم ملګري چې ولاړې په ځای ځای کښېنئ، خوند به کوئ. عجیبه دا ده چې ګران ملګری نظار دومره یو شعر دومره قیمتي قیمتي شعر وایي ماشاءالله. او تاسو څوک دی خوا ځئ، څوک دی خوا ځئ، په خپل خپل ځای کښېنئ. که څوک تلل غواړي نو ډېره ښه ده، او که څوک مهرباني وکړئ ایسار یې نو کښېنئ، مهرباني وکړئ. یو ډېر ښایسته غزل یقینا چې ما سره په ډایري کې نه و او ما په لاره لاره ولیکلو د فاروق سلطان صاحب په خوښه، بلکې ستاسو د ټولو د خوښې غزل. دغه زموږ ډېر ګران محترم سندرغاړي خیال محمد صاحب ویلی دی، خو زه کوشش کوم خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وګرځي. د هغې نه مخکې د عباسي یوسفزۍ یو څو شعرونه. لکه د خوبه چې بیدار شي سړی، مینه چې وکړي نو هوښیار شي سړی، د ژوند خوندونه د ژوند خوندونه ټول په مینه کې دي، چې محبت نه کوي خواشي سړی. ګل په زړه سوری کړم، ګل په زړه سوری کړم، د ازغو نه څه ګیله ده،
پلو پور سم د پردو نس ګیلا ده